سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د روزګان ولایت دهراود ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. کابل کې د ملي اردو پر مرکز موټر بم چاودنې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې ګڼ شمېر عسکر وژل شوي دي. پاکستانی او هندي ځواکونو یو پر بل بریدونه کړي. پاکستان کې پر پرویز مشرف د اعدام حکم کوونکی قاضي د کرونا له امله مړ شوی. سعودي عربستان له نړیوالو غوښتي چې پر ایران فشارونه ډیر کړي. ترکیه کې د ترافیکي پیښې له امله ګڼ شمېر ناقانونه کډوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د مصر سینا ټاپو کې د چورلکې لوېدو له امله 6 امریکایي پوځیانو ژوند بایللی. د خبرونو پای.